د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي تیر 1404 کال کې ورسره بیلابیلو حرفو کې زرګونه ځوانانو حرفوي زده کړې کولې. د دې ریاست د ټولنیزو چارو امیر وایي تیر لمریز کال کې سلګونه ځوانان د خیاطۍ، برق، موبایل جوړونې، بیگ جوړونې او نورو برخو کې فارغ کړي چې اوس عملاً د زده شویو حرفو ګټه اخلي او پر کار بوخت دي. په تیر 1404 کال کې موږ سره ټول 3204 تنه د زده کړو لاندې وو په مختلفو حرفو کې لکه موبایل سازي او اسکرټ جوړونه، خیاطي، سولر او مولد جوړونه، بوټ سازي او همدارنګه نورو مختلفو حرفو کې په زده کړو باندې بوخت وو چې دې جملې نه 1511 کسان فارغ شوي دي چې عملاً هغوی په کارونو کې بوخت دي او خپل کارونه مخته وړي په مستقل شکل باندې. د نوموړي په خبره تر دې دمه هم ورسره 1943 تنه پر حرفوي زده کړو بوخت دي او راتلونکي هم په پام کې لري چې نوي راستانه شویو کډوالو او بیروزګاره ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکړي. ننګرهار کې له حرفوي زده کړو د خیاطۍ برخې فارغ شوي ځوانان وایي خوشحاله دي چې د خیاطۍ زده کړې کړي او اوس خپله د خیاطۍ پر کاروبار بوخت دي. د کار ټولنیزو ریاست د خیاطۍ پروګرام نه تیر کال زه فارغه شویم. فلحال اوس خپل کار کوم، د خپل کورنۍ دپاره یو حلال نفقه برابروم همدغه د خیاطۍ پروګرام نه. الحمدلله بس د کار ټولنیزو ریاست نه ډېر خوشحاله یو تر څو موږ ته ځوانانو ته دغه فرصت برابر کړی. دوی همدارنګه له مسؤلینو غواړي چې نورو بېروزګاره ځوانانو ته هم د کار کولو زمینه برابره کړي. کار او ټولنیز چارو ریاست څخه موږ خوشحاله یو چې دغسې نورو ځوانانو ته یوه برنامه وړاندې کړي او کوم هغه بېکاره ځوانان چې دي هغه باید په کار واچوي. د ننګرهار کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي هغه ځوانان چې د ریاست له حرفوي زده کړو فارغېږي د بېلابېلو مؤسساتو په همکارۍ ورته د زده کړې حرفې اړوند ټول کاري وسایل هم ورکوي.